ولسمشر محمد اشرف غني د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره نن په ټلیفوني اړیکه کې څه وویل او د څه په هکله خبرې وکړي. درنو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ټولې ټلیفوني خبرې کړې دي. په دغه ټلیفوني خبرو کې د دواړو لورو له کورونا وایرس سره د مبارزې سیمه ییز او دوه اړخیز همکارۍ او ایران څخه د افغان مهاجرو د بیرته راستنېدو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. جواد ظریف ولسمشر غني ته ډاډ ورکړی چې هیواد یې هغو افغان کډوالو ته چې په ایران کې میشت دي او په کورونا وایرس اخته شوي وړیا ډول روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. همدارنګه په دغه ټلیفوني خبرو کې دواړو لورو د افغانستان او سیمې پر سیاسي اوضاع هم بحث او خبرې کړې دي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب، ویډیو در سره لایک کړئ. تر بل ویډیو ښه وخت، مننه، ژوندي اوسئ.